السلام علیکم ګرانو دوستانو. شاپور زدران وای په نړیوال جام کې افغان لوبغاړي خرڅ شوي دي او د پیسو لپاره لوبه کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکي شاپور زدران په نړیوال جام کې لوبېدونکو افغان لوبغاړو باندې تورونه پورې کړي دي او د هغوی ترڅنګ د کرکټ بورډ کارکوونکي هم مفسدین یاد کړي دي. نوموړی په خپله فیسبوک پاڼه کې لایف راغلی و چې له خبرو وروسته یې خپله ویډیو ډیلیټ کړې ده یا یې هم په خلکو باندې بنده کړې ده چې اوس نه لیدل کیږي. خو ماته یې دغه یوه کوچنۍ ویډیو په لاس راغلې ده. راځئ د خولې څخه یې واورئ. تاسو باندې زړه بوکا د بګیږي چې دوبۍ کې هلته وکتم د ګرون ته ورځئ. زه په تاسو فخر کوم چې د خپل د ملک دپاره د عزت دپاره هلته دا ټول ځئ هلته ورته کښېنئ د پلیرانو دپاره. دا پلیران د خرڅ دي، دا پلیران د خرڅ دي. دا د خپل د ملک دپاره لوبه نه کوي، د خپل د جوبو دپاره لوبه کوي، جوبو دپاره خپل د ورور دپاره لوبه کوي، څوک د خپلوانو دپاره لوبه کوي. دا د ملک غم نه ده ورغلی. قرآن ته وګورئ، دوی ته د ملک غم نه ده ورغلی، د تاسو ته هم درغلی د ملک. تاسې د اصلي د دغه د ملک بچیان یې، تاسې چې تاسې دا تماشې ته ورځئ، تاسې اتلان، تاسې زه په تاسې باندې دا افتخار کوم چې څومره ټي وي ته کښېنئ، څومره دوبۍ ته ورځئ، نیچو ته ورځئ. زه په تاسو کوم دا افتخار. دا 20 کاله ما د دغو سره و د وډزول امام د مبارزې وکړې چې خدای ته وګورئ. د یادولو وړ ده چې شاپور زدران لومړی د 20 ورځې نړیوال جام ته په 20 کسیزو نوملړ کې اخیستل شوی و چې وروسته بیا په 15 کسیزو نوملړ کې غوره نه سو. هغه په 20 کسیزو نوملړ کې له اخیستل کېدو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې پوسټ هم کړی و. همداراز عزیز الله فضلي ته د کرکټ بورډ د رئیس کېدو په اړه هم مبارکي وړاندې کړې وه، خو اوس یې هغه هم مفسد یاد کړی دی. د شاپور زدران د دې څرګندونو په اړه باندې ستاسو نظر څه دی؟ خپل نظر لاندې په کمنټ کې راسره ولیکئ. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره د الله پام.